د نافرمانه اولاد د اصلاح د پاره چې هغه سمې لارې ته راشي او خدای پاک یې په لاره کې، نو د والدینو ته یو زبردست او اسانه دعا ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د نافرمانه اولاد د سمې لارې د راوستلو د پاره ډېر خلک د اولاد د نافرمانۍ نه پریشانه وي. د اولاد خواله او د اولاد فرمانبرداري دا ډېر زبردست او خوږ نعمت دی په دنیا کې. داسې نعمت دی چې دا هغه چاته پته لګي چاله چې خدای پاک فرمانبرداره اولاد ورکړی، او چې د چا اولاد نافرمانه یې که نه، نو د 100 مصیبتونو نه غټ مصیبت دا دی د اولاد نافرمانی. نو د نافرمانه اولاد د اصلاح د پاره چې هغه سمې لارې ته راشي او خدای پاک یې په لاره کې، نو د والدینو ته یو زبردست او اسانه دعا ورکوم. دا شروع که انشاءالله د دې د برکته به انشاء الله تبارک وتعالی اولاد به د خدای پاک لارې لراولي. خو په اعتقاد باندې وی کې پرېدې به نه، صرف محض یو څو ورځو وظیفه به نه جوړې، شروع یې که انشاءالله او د خپل اولاد د پاره وایه او دعا مو سره غواړه. ته ګوره چې یو هفته تیریږي یا یوه نیمه هفته انشاءالله اولاد به د خدای پاک بلکل پته به راته لګي چې سمې لارې ته را روان دی. اسانه دعا ده، یاد یې کړئ ښه. اللهم یا هادي اهدنا الصراط المستقیم. اللهم یا هادي اهدنا الصراط المستقیم. د هر فرض مانځنه وروسته 11 پیرې وایه، 3 پیرې د مانځه والا درود شریف. د مانځه والا درود شریف ته 3 پیرې مخکې او 3 پیرې وروسته او 11 پیرې په منځ کې دا دعا اللهم یا هادي اهدنا الصراط المستقیم پرېدې به نه انشاءالله په کلک اعتقاد باندې به شروع کې. خدای پاک به د اولاد ډېر زر لارې ته راولي. او که ته وایې چې نور هم اثر تیز شي، نو بیا داسې ترتیب کوه چې د ماخوستن مانځه نه وروستو کېنه ورته او 101 پیرې یو تسبیح دا روزانه اړوه انشاءالله. وخت وله مه مقرر کو، ضروري نه دی وخت چې ته خامخا په یو ټیم باندې وي. خیر دی که څه ضرورت پیښیږي هغه یو ټیم دی نه، بدل ټیمونه دی وي. خو دغه دعا 101 پیرې ووایه، مخکې وروستو ته 11 پیرې درود شریف ووایه انشاءالله چې یوه هفته تېرېده خدای پاک به د اولاد بلکل صالح کې نیک به کې سمې لارې له به راشي.